مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. مهرباني کنین سلامت اوسئ. منن بفرمایئ. جزا میگم برای شما. از قبل اورم میگم برای شما، میگم برتان برای شما میگم. پښتنه اوس ولوای د کربوړي وزل، کربوړی یا چلپاسه وزل، دا هغه د نبی علیه الصلاة والسلام ښودلي چې دا وزن دا په حلال او حرام ځکه کې پیدا کړل، دا قتل کې دا ډېر مضره حشره ده، مضره هغه د څه شی د خزنده وایي، ګزنده وایي څه شی، اگر چې ګزنده خو نه ده، خزنده ګزنده چې ده دا که چېرته په اوبو کې وغورځېږي او پوم نشي څوک او اوبه ټول پیس کې. مهرباني وکړئ، مهرباني راتو از پښتنه دی. پښتنه مې دغه ده چې د موږ پلار یو څه مال درلوده، د خو له پخوایي چې نه درلوده، د موږ کار و غریبي کړې وه، دا مال غونډ د وخته په یو ځای خرڅ کړه. ښه پلار تاسې مال خرڅ کړه؟ و د موږ مال یې پلار غونډ خرڅ کړه، د خو له ځایه خپله نه درلوده، خو موږ کار کړی و، هغه مال یې غونډ وخته په بل ځای خرڅ کړه. دغه چې د موږ حق کېږي که نه موږ باندې ګوتې ولګولې، دغه هغه سره خندا. نو تاسې ولې ګوتې لګولې؟ تاسې ولې ګوتې لګولې؟ خو موږ د باندې چل وکوی چې دا هغه دا خو زه خرڅومه ما خپل شی دي. نو تا په نو ته هوښیار وې په هغه وخت کې پوهېدلې چې دا مال د تا ده او دی خرڅوي؟ نه څه پوهېده، خو موږ خو چل را باندې وکړو. نه پلار خو چل نه کوي در باندې. نو ته خپله ګوته چې لګوله په دې باندې پوهېدې چې دغه پلار دا مال خرڅوي او ما نه ګوته اخلي؟ و پوهېدم چې دا مال بل چل باندې بل زوی چل چې وکاوه، هغه د 2 لکه روپیو ته راویسته، دا واخله دا مال زه خپل اخلم، په هغې کې 6 لکه روپۍ دا نقد ورته راویسته. نو تاسې په محکمې کې هم چې ولاړ شئ تاسې هغه نه منل کېږي، ځکه تا چې کله ګوته په اختیار باندې ایښې ده نو محکمې درته وایي چې نه به دې ایښودله، د سړي خبره نو ولې ور وتلې وای نو ولې دې دا تا ګوته ایښودله، تاسې خپله ګوته کېښودله نو تا په اختیار سره دا ګوته ایښې ده، چې کله د په اختیار ښه دې وکړله. اوس مه پسې ګرځه، نو تللې اوبو پسې بیل مه اخله. پلار دې بس ورې بخه چې آخرت دې غم خراب نشي او تا هم پلار ته دې وروبخه. ما مشوره دا ده چې پلار ته مال ده او ورې بخه چې اجر دې وسي. پلار به کېدای شي غلط کار کړی بس دې وروبخه، خدای لپاره ورته بخلی مې خیر اوسېږي. د ځینې زامنو باندې مال خرڅ کړی ده، که چېرته واقعیت دغسې وي نو د پوښتنه وکړه چې په ځینې زامنو مجموعي مال خرڅ کړی او پلار سره دعوا مه کوئ دا ولو دا د دنیا مال د دغې ارزښت نه لري چې سړی خپل پلار سره دعوې په وکوي. کېدای شي پلار به ظالم وي، ظلم به یې کړی، یو یې د اولادونو ته به یو شی ورکړي بل ته به یې نه ورکړی، دا به پلار خپله ظلم ده. خو د زوی له طرف نه باید هغه د پلار بودن حق، هغه حق پدري، هغه باید همیشه درناوی هغې ته اوسي او په حق، ځکه قرآن عظیم شان وایي وصاحبهما فی الدنیا معروفه، وایي که چېرته تا مور و پلار مشرک هم والعیاذ بالله او ته به دوی سره په دنیا کې شرک ته تا دعوت درکه او د شرک خبره به یې نه منې، د کفر خبره به یې نه منې او غلط خبره به یې نه منې، خو د دنیایي مسایلو کې به ورسره مصاحبت او برخورد و رفتار بهتر کوي، بهترین رفتار به ورسره کوي، معروف او ښه رفتار به ورسره کوي. ځکه دا دنیایي مالونه دي په دې باندې هغه زه ډېر خلک پېژنم چې دوی د خپل پلار سره دعوې او دا وکړې ډېر ذلیله شوی ژوند دی.